حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی سألت النبی صلی الله علیه وسلم ای الاعمال احب الى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې په ټولو کارونو کې الله رب العزت ته ډیر خوښ او ګران کوم کار دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په خپل وخت لمونځ کول. ما عرض وکړه بیا کوم یو عمل الله تعالی ته په ټولو عملونو کې محبوب دی؟ رسول الله وفرمیل له مور و پلار سره ښه چلند کول. ما عرض وکړه بیا کوم عمل د الله په وړاندې تر ګردو عملونو محبوب او خوښ دی؟ رسول الله وفرمیل د الله په لاره کې جهاد کول. په دې حدیث کې رسول الله دا ارشاد وفرمایه چې د الله په وړاندې تر ټولو محبوب عمل په خپل وخت لمونځ کول دی، او تر دې وروسته تر ټولو محبوب عمل دا دی چې انسان له خپل مور و پلار سره ښه چلند وکړي. بیا یې په دریم نمبر کې جهاد فی سبیل الله وفرمایه. معلومه شوه چې د مور و پلار سره ښه چلند کول د الله په لاره کې تر جهاد کولو هم پورته دي. چې مور و پلار د ستانه ناراضه وي نو هغه نیک عملونه چې ته کوې هغه به تا ته ګټه در ونه رسوي. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی قال رجل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وفي رواية قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ثم ادناك رواه بخاري ومسلم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې په خپلوانو کې زما د ښه چلند کولو تر ټولو ډیر مستحق څوک دی چې زه هغه سره ښه چلند او ښه رفتار وکړم؟ د دې په ځواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل چې ستا مور د ښه چلند تر ټولو ډیره مستحقه ده. سائل بیا وپوښتل چې بیا څوک؟ رسول الله وفرمیل ستا مور. هغه بیا وپوښتل بیا څوک؟ رسول الله بیا وفرمیل په دریم وار چې ستا مور. سائل عرض وکړه بیا څوک؟ رسول الله وفرمیل چې ستا پلار. او په یو روایت کې دی چې رسول الله د مور په اړه 3 ځلې وفرمیل چې هغه ستا د ښه چلند تر ټولو زیاته مستحقه ده، او وروسته د پلار یادونه وکړه چې هغه تر مور وروسته د ښه چلند تر ټولو ډیر مستحق دی. بیا یې وفرمیل چې له پلار څخه وروسته په خپلوانو کې چې څوک تر ټولو ډیر نږدې وي له هغه سره ښه چلند وکړه، او تر دې نږدې خپلوان وروسته چې څوک په خپلوي کې تر نورو ټولو نږدې وي له هغه سره ښه رویه وکړه. په دې حدیث کې د ښه چلند تر ټولو ډیره مستحقه مور رسول الله ښودلې ده، ځکه چې هغه په حمل، زیږونه، پالنه او د اولاد په خدمت کې بوخته اوسیږي، تر ټولو ډیر زحمت تیروي، او د ضعیف کیدلو په وجه هم د ښه چلند ډیره مستحقه ده، ځکه چې د خپلو اړتیاو لپاره هغه کار او کسب نشي کولی. پلار په بهر وتلو سره څه ناڅه کولی هم شي، ځکه یې په حسن سلوک او ښه چلند کې د مور درجه تر پلار لومبۍ وګرځوله. له مور څخه وروسته یې له پلار سره د ښه چلند کولو درجه وښوله، او له پلار څخه وروسته یې له پاتې خپلوانو سره د ښه چلند او د ښه سلوک کولو حکم ورکه، او په دې کې د خپلوي حیثیت معیار وګرځول چې هر څومره څوک په خپلوي کې نږدې وي هغومره دې ورسره د ښه چلند اهتمام وشي.